د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درنو اوریدونکو به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د یو ځل بیا ستاسې د خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. دا نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول لسمه برخه دروروم. خو وړاندې له دې چې د لسمې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دروروم چې تېره نهمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې به. خو درنو او قدرمنو اوریدونکو یوه هیله له تاسې لرم چې دا خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول په تېره نهمه برخه کې اورېدلی و چې همات خپل ناقوس له ځانه سره راواغیست او د مړ زمري د جسد په لور راغی. خپله چپه پښۍ د زمري په سر کې خوده، ناقوس یې په خوله کې ونیوه او مخ یې ورته اسمان ته کړ او په ډېره غمګینه توګه دا ناقوس وغږاوه. کیدای شي چې دا به د هغه د صوبې او بري اعلان و. بیا همات خپل ناقوس په بغل کې ونیوه او دواړه لاسونه د اسمان په لور پورته کړ او په ډېره عاجزۍ سره یې د الله تعالی په دربار کې دعا پیل کړه: ای پروردګاره، ستا نوم څومره ستر او عظیم دی، ستا ډېر شکر ادا کوم. تا زه په خپل مقصد کې بریالی کړم. ای زما خدایا، ای زما ذوالجلاله، ته د خپل الهي تایید له مخې ما ته د زمري او وزې یو کولو توفیق را په برخه کړه. همات خپله خولۍ راواخیسته او د غوی ګاډۍ په لور روان شو. په دې وخت کې په فکرونو کې د ډوبو اسماعیل د خیال بوتان ټوټې ټوټې شول او د همات په لورې په کتلو سره په ډېرې مهربانۍ او شفقت سره وویل: ای زما د ملت زویه، ستا په هیبت او زړورتیا آفرین وایم. ستا جرأت او ستا شجاعت پرې کوونکی دلیل دی. تا د خپل ژوند د خوشحالۍ ډېره ستره څرګندونه وکړه. کله چې همات را نږدې شو نو اسماعیل د ګاډۍ څخه راټوپ کړ او د همات نه یې غېږ چاپېره کړه او ورته وویل: هماده و وروره هماده، ته رښتیا هم د خپلو دوستانو لپاره د سهار ستورې او د خپلو دښمنانو لپاره د ظلم ماتولو امسایې. ته لومړی ځوان چې ما په خپل ژوند کې په دغسې زړورۍ او بریمندۍ څرګندونه کې کتلې. کله چې همات په ګاډۍ کې کېناست نو پشپال ورغږ کړ: هماده، دا لاس خو د لږ زما لورې ته را وغځوه. همات خپل لاس د هغه لورې ته ور وغځاوه. نو پشپال لاس ښکل کړ او ورته وویل: هماده، ته انسان نه یې بلکې اوتار یې، دیوتا او مهابلي یې. تا پر موږ احسانونه بار بار کړي دي. کله چې ته له موږ سره نن نه وای نو موږ به دواړه ورور او خور به هلاک شوي وو. همات ترې خپل لاس راټول کړ او ورته ویل: دومره احساسات کېږه ما پشپاله، دا زما فرض و چې ادا مې کړ. اسماعیل د غوایانو رسۍ راکش کړي او هغوی په لاره ګړندې روان کړل. هغه یو ځل بیا په دغه ویرېدونکي ځنګل او غرانې ویجاړې لارې دغه خطرناک سفر پیل کړ. د لږ څه مخ ته تللو وروسته اسماعیل ورته وویل: هماده، ولې خاموشئ؟ لږ څه خو ووایه. همات ورته په خندا شو او ورته وویل: څه ووایم؟ کومه خبره خو وکړه؟ څه خبره وکړم؟ څه راته واوروه. اسماعیل ورته په ډېرې دندمندۍ سره وویل: شپه او د ځنګل او باران په دې هولناک تیارو کې د خپل مقدس کتاب څخه راته یو برخه واوروه. ما په خپل ژوند کې د لومړي ځل لپاره د یو عرب سره لیدنه کړې. په دې اساس به له تا نه د قرآن کریم اورېدل د لطف او خوند نه ډک وي. تر څنګ د دې چاپېریال او د ورانو ویجاړو نه به هم لږ څه خلاصون را په برخه شي. همات خپله غاړه خلاصه کړه او بیا اسماعیل ته د قرآن کریم د یو سورت یو برخه تلاوت کړه. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره نهمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. لسمې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. نیمه شپه همات د خپلو ملګرو سره یو ځای د سرسوتي د دریاب په د پاسه د ایښول شوي لرګو د پل څخه تېرېده. د همدې ځای او د ځنګله د تیاره
او تګلوړې ګګې وګې لارې د وهلو وروسته د بهیم سیم کلي ته لاره ورسمه شوې وه. هغه وخت چې غوایي ګاډۍ د پل څخه تېره شوه نو همت د ګاډۍ پرده پورته کړه او دننه یې وکتل. پشپال په خواږه خوب ویده و، خو رتنا هم خپله درنه برستن له ځانه راچاپېره کړې وه او د لرګیو د تختو په مرسته په ناسته ویده وه او دواړه ورور او خور په څهرو کې داسې ډاډه معلومېده چې تا به ویل چې د همت په مرسته د سفر کولو په دوران کې هغوی ته هیڅ ډول غم او اندېښنه نشته. همت بیرته پرده پرېښوده او د اسماعیل په لورې وکتل او اسماعیل ته یې وویل: اسماعیله، په باهم سیم کلي کې درته د بدري نات کور معلوم دی؟ اسماعیل د هغه په خبرو کې دلچسپۍ واخیسته او ورته یې وویل: آیا هماغه بدري نات چې د بهم سیم سپینګیری او ملک دی؟ همت ورته په ډېر معصومیت سره وویل: زه نه پوهېږم چې هغه څه او څه کار کوي. آیا هلته بل کوم بدري نات هم شته؟ اوهو، یو بل بدري نات هم شته. هغه څه کار کوي؟ آهنګر دی. همت لږ څه فکر وکړ او بیا یې ترې وپوښتل: نو بیا دا هغه کس نه دی؟ آیا هغه بل بدري نات د تجارت کاروبار کوي؟ اسماعیل په ډېر غور سره همت ته وکتل او ورته وویل: ستا خبره صحیح ده. بل بدري نات چې د دې سیمې مشري په غاړه لري هغه ډېر لوی سوداګر دی. هیڅ داسې ښار او کلی نشته چې د هغه نمایندګان پکې کاروبار او راکړه ورکړه ونه لري. هغه د انساني اړتیاو د هر شي کاروبار کوي. همت ورته په پرېکنده توګه وویل چې بس دا همدغه بدري نات د کور لوري ته ولاړ شه. همت خاموش شو. غوایان مخ ته تلل. لږه شېبه وروسته مخې ته د بهم سیم کلی راغی. د دې کلي ستر ستر برجونه په تیارو کې هم د لرې څخه تر سترګو کېدل. کلي ته د ورننوتلو په ځای اسماعیل خپل غوایي ګاډۍ بیرون د یوې لویې حویلۍ تر مخه ودروله او د همت په لور د کتلو په وخت کې ویل: ته د بدري نات د حویلۍ تر مخه ولاړې. همت ورښکته شو او د دروازې په لور ورغی او ورته ویل: ته ګاډۍ همدلته ودروه، زه د حویلۍ دروازه پرانیزم. همت مخ ته ورغی او د حویلۍ دروازه یې ور وټکوله. هلته د سپي غپار او د دروازې په لورې د رامنډه وهلو اواز واورېده. څو لمحې وروسته سپی د دروازې تر شا په خطرناکه توګه غړمبېده. بیا لږه شېبه وروسته په حویلۍ کې رڼا راڅرګنده شوه. په تیز او طوفاني باران کې یو چا په تحکیمانه بڼه وویل: ګیانا و ګیانا، راپورته شه، وګوره چې په دروازه کې څوک ولاړ دی. د یوې لرې ځایه د یوې کوټې نه د یو چا غږ راپورته شو: همدا اوس یې ګورم مالکه. د هغه لومړي کس اواز یو ځل بیا واورېدل شو: لومړی سپی وتړه، بیا دروازه خلاصه کړه. دا ځل یو څوک د خپلې کوټې څخه راووت او په ځواب کې وویل: ښه، اوس به سپی وتړم. د لږ څه ځنډ وروسته څوک دروازې ته راغی او په خپل لړزاند اواز یې وویل: څوک یاست؟ همت د دروازې سره خوله یو ځای کړه او ورته وویل: دروازه پرانیزه، زما سره غوایي ګاډۍ دي او زه ستا د مالک بدري نات سره کتل غواړم. داسې معلومېدل چې دروازې ته راتلونکي کس لومړی خپل سپی وتړه. لږه شېبه وروسته یو تکړه ځوان دروازه پرانیسته. همت په لور وکتل او ورته وویل: ته ما د خپل مالک تر څنګ یوسه. ګوره، هغه زما غوایي ګاډۍ بیرون ولاړې دي او زما ملګری د یخنۍ نه رامنچېله شوی دی. دغه ځوان دروازه په مکمله توګه پرانیسته او ویې ویل: خپل غوایي ګاډۍ دننه راوړئ. همت ور مخته شو او ورته ویل: نه، اوس به غوایي ګاډۍ همدلته ولاړې وي. زه اول ستا د مالک سره خبر کوم، ما هغې ته یوسه. اوهو، هغه ځوان چې ګیا نومې ورته اخیست همت له ځانه سره دننه یوړ. حویلۍ د ځمکې څخه نږدې 3 فوټه پورته جوړه کړل شوې وه. د حویلۍ دننه پراخه لاره او نیمه دایروي جوړه شوې برنډه درلوده چې د ورننوتلو لپاره 5 پتاخې ایښودل شوې وې. هلته د پوخ عمر یو زوړ زړه راښکونکی شخصیت ولاړ و. په ښي لاس کې یې مشال نیولی و او په چپ لوري کې یوه زړه ښځه چې کیدای شي د هغه ښځه وه او یوه ډېره ښایسته پیغله ولاړه وه. همت د ګان سره یو ځای د همدې 3 واړو په لور ورغی. د پتاخونه ورپورته شو او کله چې هغوی ته ورنږدې شو نو د ګیان د خبرو نه مخته همت هغوی ته مخاطب شو: که چیرې زه غلط شوی نه یم او لکه څنګه چې ما ته ستا د بڼې او شکل په اړه ویل شوي د هغې په مطابق که په اندازه لګولو کې له ما څخه څه کمی زیاتې نه وي شوی نو ستا نوم بدري نات دی. دغه اوږد قدي زړه راښکونکي شخصیت خپل مشال د همت مخ ته ورنږدې کړ
او په ډېره اغېزمنه لهجې ورته وویل. هماغه د ټاټ اغوستونکي عرب چې زه یې منتظر وم. حماد ورته وویل آیا بدري تات حماد لږ څه نور هم تر اغېز لاندې راوست. د خلدون زویه، زه د تېرو 2 ورځو څخه ستا انتظار کې ناست یم. آیا زما دا خبره صحیح ده چې ستا نوم حماد بن خلدون دی؟ حماد په تړتړۍ ژبه ورته وویل تا ته زما په اړه دا اطلاعات له کومه راغلي دي او تا زه څنګه وپېژندلم؟ بدري تات نور هم حماد تر فشار لاندې راوست. هغه حماد بن خلدون به زه څنګه ونه پېژنم چې د تولک د ښار نه بیرونې د ناصرالدین تر مخه د صنوبر د ونې د ډډ نه راچاپېره د سونډو غبرګه رسۍ شلولې ده؟ حماد په اندېښمنه لهجې ورته وویل ته د داسې انکشافاتو په کولو سره زما ذهن تر اغېز لاندې راوړي. آیا زه په دې وپوهېږم چې بدري تات خبره ور پرې کړه او ورته ویل ای زما د ملت زویه، د اسلام ځارونکیه، ته خپل راز ما ته ووایه. زما او د ناصرالدین ترمنځ د تېستلونکو نمایندګانو په واسطه پیغام رسانه کیږي. زما پیغام راوړونکو 2 ورځې د مخه ستا په اړه ما ته ټول معلومات را رسولي دي. آیا له تا سره زما په نامه د ناصرالدین کوم لیک شته؟ حماد د ګیان زړې ښځې او د هغې ځوانې پیغلې په لور په کتلو سره د اضطراب په حالات کې، لیکن حماد د دې نه نور څه زیات ویلی نه شو. بدري تات ورته په خپله ویلو پیل وکړ د دې 3 واړو په اړه هېڅ اندېښنه مه کوه. بیا یې د هغوی پیژندګلوي وکړه او ورته وویل دا ګیان چند نومیږي، څه موده ورته ګیان وایو. بیا یې د هغې زړې ښځې په لور اشاره وکړه دا زما مېرمنه یا زما ښځه ده، ساوتري ده. په آخر کې د هغې ځوانې پیغلې په لور اشاره وکړه او ورته ویل چې دا زما لور بملا ده. د دې 3 واړو په اړه فکر مه کوه، موږ ټول مسلمانان یو، بلکې داسې وګڼه چې په دې کور کې ګڼ شمېر ملازمین ټول مسلمانان دي. تا ته د چا د اصلي نوم د یادولو اړتیا نشته. ما د کور هر وګړي ته ستا د راتللو په اړه ویلي دي. ته په دې ځمکه د ټولو کارکوونکو امیر، زه هم ستا د لاس لاندې یم او ستا د هر ضرورت پوره کول پر ما فرض دي. حماد د خبرې مخ بلې لورې ته کړ او ورته یې ویل له ما سره وایي ګاډی ده چې ستا خورین او خورزه پکې دي. بدري تات ترې په حیرانتیا سره پوښتل زما خورین او خورزه؟ په جواب کې ورته حماد د پشپاله او رتنا ټوله کیسه واوروله. کله چې حماد خاموشه شنو بدري تات ورته یو نوی انکشاف وکړ. زه به درته یوه خبره وکړم چې په کوچنیتوب کې د پشپال او زما د لور بملا ترمنځ رشته کړل شوی وه، خو اوس به زه هغه رشته ماتوم ځکه چې یو مسلمانه پیغله د هندو هلک سره واده نشي کولی. او واوره زه ستا مننه کوم چې د پشپال ژوند دې خوندي کړی او د رتنا عزت دې ساتلی دی. دلته د میش کېدو په وخت کې که څوک در څخه وپوښتي چې څوک او چیرې اوسې نو ورته ووایه چې زه د بدري تات د کارکوونکو څخه یو کس یم او کار می خار او کلی کلی ته د تجارتي ماموالو ورسول او د قیمتونو معلومول دي. حماد د اصلي موضوع په لور راغی او ترې وپوښتل آیا د علی خان په اړه؟ بدري تات مشال په لاسو کې راواغیست او د پتاخو څخه د کوتو په وخت کې ورته ویل په دې اړه بازل تاسو سره په مناسب وخت کې خبره وکړم. راځه چې لمړی خو پشپال او رتنا را دننه کړو، هغوی به پریشان شي وي. حماد د هغه سره روان شو او ویل دا هغوی اندېښنه مه کوه، هغوی په خواږه خوب دي. ګیان، سوتري او بملا 3 واړه هم د هغوی تر شا روان شول. لمړی بدري تات ګاډۍ ته ورننوت او رتنا یې د خوبه رابیداره کړه. رتنا د رابیدارېدو سره سم کله چې بدري تات وکتنو سم د لاسه یې ترې غېږ چاپېره کړه او په زوره زوره یې وژړل. د دې وروسته بدري تات پشپال هم راپورته کړ. د بدري تات په کتلو سره پشپال خپل لاسونه جوړه کړل او د بدري تات درنښت وکړ. هغه د راپورته کېدو هڅه وکړه خو د زخمونو په خاطر ونه توانید راپورته شي. حماد اسماعیل ته ورغږ کړ او ورته ویل اسماعیله و اسماعیله ګاډۍ دننه راننه باسه. اسماعیل د غوایانو رسۍ راښکود او د خولې نه یې هغه مخصوص اواز راویست چې د غوایانو د ځغلېدو لپاره به یې کاوه. په دې وخت کې رتنا د ساوتري او بملا سره هم ورغبر وکړ. ګیان د حویلۍ څو نور ملازمین هم رابللي وو تر څو د همت پشپال او رتنا سامانونه دننه یوسي. 2 ملازمینو د کور دننه یو ستر پالنګ راغستی وو. پشپال په هغې کې واچو او دننه یې کور ته یو. اوهو بملا موري
سوتري دواړو یو ځای یو د بل په مرسته د پشپال کټ یوې خونې ته ورننویست. بیا یې بملا ګیان ته وویل شي په دې کوټه کې یو بل کټ هم واچوئ. رتنا د بملا په لور په کتلو سره وویل زما کټ دلته ما اچوئ. د ورور سره مې دی یا ماما او یا کوم بل داسې ملازم پاتې شي چې په پاتې شپه کې د هغه خدمت کولی شي. زه سفر ستومانه کړی او دلته پاتې کېدل راته ګران دي. زه غواړم خوب وکړم او ویده شم. بملا وخندل او ورته وویل ته به زما او زما د مور سره یو ځای ویده شي. دلته به په دې کوټه کې پلار جان او ورور مې ویده شي. رتنا ورنه په حیرانتیا سره وپوښتل چې ورور دې څوک دی؟ بملا د شونډو لاندې مسکی شو ورته وویل زما ورور احمد بن خلدون چې تاسو دواړه په غوايي ګاډۍ کې تر دې ځایه را رسولي. رتنا ته په اندېښمنه توګه وپوښتل ته احمد پېژنې؟ پشپال د درې دواړو خبرې په غور سره اورېدې. د کوټې په یو کونج کې ولاړ همت د بدرتات او ګیان هم د دې خبرې په پوره دلچسپۍ سره اورېدې. بملا د رتنا ښایسته او نرم لاس په لاس کې ونیو او زور یې ورکړ. همت ورور د پلارجان په کاروبار کې شریک دی. هغه خار او کلی کې ګرځي او د شیانو قیمتونه او ارزښتونه یې معلوموي. رتنا په حیرانتیا سره وویل بیا خو هغه زموږ تر مخه د دې کاروبار یادونه نه وکړي. بملا خپلې خبرې ته اخري غوټه ورکړه او ورته وویل تا به ترې پوښتلې نه وي او هغه به درته ویلي نه وي. رتنا دا ځل په څرګنده توګه وویل هغه دلته په دې کوټه کې نشي پاتې کېدی. بملا پرې اعتراض وکړ ولې هغه دلته نشي پاتې کېدی؟ رتنا د خپلې غوسې د ضبطولو هڅه وکړه او وویل هغه د حویلۍ دننه نشي اوسېدی. هغه ملچ او نیچ او ناول او ذلیل دی. تیره شپه هغه د شودرانو په کور کې اوسېدلی او د همغو خوراک څښاک یې خوړلی او څکلی دی. د دې نه علاوه هغه زموږ د دهرم په خلاف خبرې کوي. پر موږ باندې د احسانونو سره زه د هغه څخه کرکه کوم. که چیرې هغه دلته اوسېږي نو د نورو ملازمانو سره دې اوسېږي خو هغه به د دې کور په لوښو کې خوراک څښاک نه کوي. د سوتري په ذهن کې څه کشمکش را پیدا شو. پشپال هم د غصې څخه شونډې خوړلې خو څه یې ونه شو ویلی. بدري تات را مخته شو او غوښتلې چې رتنا ته څه ووایي خو همت یې لاس ونیو او د کوټې نه یې را بیرون کړ او ورته یې ویل ته زما خبره واوره. ګیان هم د دې دواړو سره یو ځای شو. درې واړه د پتاخو څخه راکېوتل. بیا همت په ډېره پټه توګه بدري تات ته وویل ته په دې اړه څه مه وایه او کنا مشکوک و شبهات به را پیدا شي او بیا به زه په صحیح توګه کوم کار ونشم کړی. ما ته په دې حویلۍ کې د یوه شودر په څېر ځای راکړئ. زما بستره د ګیان سره یو ځای واچوئ. بدري تات ورته په سخته لهجه وویل دا څه ډول ممکن دي؟ هغه پیغام وړونکي چې ستا په اړه د سلطان شهاب الدین او ناصر الدین پیغامونه ما ته را رسولي دي په هغې پیغام کې ته د دې سیمې د مسلمانانو کارکوونکو د امیر په څېر او د نیشاپور د شاهین په څېر راپېژندلی او واوره زما د ملت شاهین به په دې حویلۍ کې ولې د یو شودر په څېر ژوند کوي؟ نه هېڅکله هم نه. همت خبره ورپرې کړه او ورته یې وویل ته د رتنا خبره ومنه. هغه یوه ضدي او د مذهب په اړه معتصبه پیغله ده. که چیرې تاسې د ضد او تعصب د ماتولو هڅې وکړئ نو هغه به نور هم زیاته وچ وي او اندېښنه ده چې هغه به ستا په خلاف راپورته شي. په هغه صورت کې به موږ ته څومره ستونزې را پیدا کړل شي. بس زه به د ګیان سره د هغه په خونه کې اوسم. بدري نات ورته په ستونزمنه توګه وویل آیا دا ستاسې حکم دی؟ همت د بدري نات دواړه لاسونه ونیول او ورته ویل نه دا زما هیله ده. بدري نات دوباره دننه ولاړو او وویل تاسو هم دلته تم شئ. زه په کور کې څه هدایت ورکوم او بیرته راځم. بدري نات هماغه کوټې ته راغی او خپلې لور ته یې ورغږ کړ او ورته ویل بملا د پاشپال سره په کوټه کې زما بستره وغوړوه. زه به ورسره د شپې پاتې شم. رتنا تاسو مور او لور له ځانه سره یوسئ او ګوره چې د رتنا لور کوم داسې ضد پاتې نشي چې پوره یې نشي کړی. د همت په اړه تاسو مور او لور بې فکره اوسئ. هغه به د ګیان سره یو ځای د ملازمانو په حیاته کې ویده شي. سوتري او بملا په دې خبره باندې اعتراض کول غوښتل خو بدري تات ورته اشاره وکړه او خاموشه یې کړل او په خپله په ګړندي توګه بیرون
د حویلۍ ملازمینو د هغوی اسونه خورته یوړل وی تړل او همالته ورته دا ناو غایا واچوله د غویانو ګاډۍ هم د استبل تر مخه ودروله بدري تدبیر تر راستون شو او د همال لاس ونیو او ورته ول راځي ما سره درې واړه د حویلۍ نه بیرون او د استبل سره یوځای د ملازمینو کوټو ته ورننوتل هما د بدري تات په وی بسترې باندې کېناستل خو ګیان په منډه ولاړو او یو لوی پالنګي راواغست بیا بیرون لاړو او یو پاکه بسترې راواغستا او ور سره وریښمینه بلسن هم وا بسترې په ډېر مینا واره کړه او بیا همت ته ویل یا میرا په دې بستر باندې کینا هما د بدري تات پورته شول او په دې نوې بستر باندې کېناستل او ګیان تر مخه په هغه بل بستر باندې ناس پاتې شو هما د خپل موضوع پر ور راوګرځید او وی پوښتل آیا د لیک خان پاړه دی کوم خبر ترلاسه کړی دی بدري تات په اثبات سره سر وخوازو هو زما کارکونکو د هغه په پیدا کولو کې بریالي شوي دي اله خان د وسوالګر په کالیو کې محترلاته د خپل وکارکون قتل تو ورغلو هغه مسلمان کارکون په ښکارا توګه د هندو په کالیو کې د محترلا د راجا په ځای نوکر او د هغه د استبل چارون کېو د اله خان سره ونه مسلمانه پیغله هم ملګری وا دا انجله حالته د نګرکوټ په مندر کې نڅون کې او بد پالون کې وا هغه په ښکارا توګه د محترلا زیارت ته راغلی وا خو د هغه اصل کار د راجا په استبل باندې ولاړ اله خان ته د شمال د هندو راجاګانو په اړه مهم معلومات ورکولو ځکه د کوهستان شوامک په سیمه کې چې څومره هندو راجاګان دي هغه خپل ټول کارونه د نګرګوټ دستر پروهټ په مشورې او صلاح سره تر سره کوي هغه انجلې په مندر کې کار کوي او مانومیږي ا دولې پندت پسترګو کې ستره مقام لري دا دوه علتونه لري لمړی دا چې دا پیغله ډیره خیسته ده دویم دا چې هغه د مندر په ټول انجونو کې خانه چاکون کې ده اله خان هم د محتلا د کارکونکو څخه د هغه ځای د راجا پاړه معلومات ترلاسه کول غوښتل ځکه په دې ورځو کې په هند کې دا ډنډوره خبره شوې ده چې د غزنی حکمران شهاب الدین ډیر ژر په هند باندې حمله کوونکی دی په دې خاطر د دې ځای ټول راجاګان مهاراجاګان د اجمیر راجا راجی د بختورا راجا او د هستاپور راجا ګاندی ارای تر نظر لاندې خپل ځانونه راوځي کوي هغه دغه دواړه ورونه خپل مشران منلی اله خان د خپل کارکونکو په واسطه په ډیره بیړه دا معلومات راټولوي او دای معلومول شي کوم راجا څومره لخر لري او څومره د هندوانو د متحد لخرو سره راوځي کوي هغه محتلا په دې نیت راغلو هلته د هغه کارکون سره پاتې شو چې د راجا استبل مشري په غاړه لري خیسته ما هم عملته ورسېدلې و درې واړو په داسې حال کې چې په نیمه شپه کې په پوره راز سره خبرې کولې ونیول شول ځکه چې د استبل یو هندو ساتون کې د هغوی ټول خبرې اورېدلې وي د محتلا مسلمان کارکونکي او ما ویل خان دواړو ته د تیښتې فرصت برابر کړو او په خپل د راجا د نوکرانو لار نیولې و او تر مخه ولاړو د هغو سره جنگیده بل اخر هغه حمل ته شهید شو اله خان ته د تیښتې لار پیدا شو او هغه د ما سره د نګرکوټ لور ته وتښتید خو د محتلا راجا د خپل نوکرانو په واسطه دواړه تعقیب کړل اله خان او ما چې څنګه د نګرکوټ مندر ته ورننوتل نو د راجا عسكر حمل ته ورسېدل او دواړه د جاسوسي او غدارې په نامه ونیول اله خان ونیو او بیرته محتلات یوړ خو د مندر د لوی پر هوټ پس پارختنې ما حمل ته لزان سره وساتله د لوی پر هوټ پرې کړل چې په دې ځمکه باندې یو ګناه زیاته شوې ده په دې خاطر انساني قرباني غواړي اوس راته څرګنده شوې ده چې ما د دې قرباني لپاره ټاکل شوی او هغه به د کرشن مراری په پخو کې حلالوي او د پروهر د بنا لمخې به د دې قرباني وروسته د هند په پاندتانو هر ډول مصیبت تم کړل شي بدرینات لږ ستم شو او بیا یې ول که څه هم د هغه کلا ښکلی مندر څخه به د ما خلاصون شونی نه وي ځکه هغه په یو لوی او ستر غارې پروت دی او درې واړو اړخو ته د دیوالونو په څیر عمومي شکله ستر ستر غرونه پراته دي او لاندې ترې دریاب بهیږي مندر ته د ورنوتلو لپاره یوازینۍ لاره د هغې په شرقي برخه کې ده خو هلته هم داسې کلکه پهره ولاړه وي چې الوتونکي ترې هم دننه نشي تللی خو بیا هم ما مهترلا ته خپل یو کس ورلېږلی دی چې د ایلک خان د ازادېدو په اړه هڅې وکړي دغه سړی پرمانند نومیږي
هغه د یو پندت په بڼه هلته ورغلی دی او همالته د مختلا د ښار دننه د شرق په لورې د جمنا د دریاب په غاړه د پندتانو په یو شپنځای اشرم کې اوسیږي. د دې ځای نوم ناراین اشرم دی. د هغه سره دوه درې نور کسان هم شته. دوی ټول یو ځای د ایلک خان د ازادېدو هڅې کوي. همت جوړه ساه واخیسته او ویل د دې مقصد دا شو چې زه به لومړی مختلا ته او بیا نګرکوټ ته ځم. بیا همت خپلې پښې راپورته کړې او ویل اوس به زه آرام وکړم، سبا سهار به خپله تګلاره ډاګیزه کړم. بدرینات ورته په اندېښنې سره وویل آیا ډوډۍ نه خورې؟ نه ډوډۍ نشم خوړلی، ما همالته ډوډۍ خوړلې وه او راغلی یم. بدرینات ترې یو ځل بیا وپوښتل تا ګاډۍ چلوونکی ملګری چیرې ولاړ؟ هغه کس چې تا ورته د اسماعیل په نامه خطاب کاوه. همت په خپل وجود باندې پلستن راخپره کړه او ورته ویل هغه وخت چې ته او زه او ګیان د پتاخو تر مخه ودرېدلو او په خپله حویلۍ ته ورننوتې، په هغه وخت کې ستا نور ملازمینو هغه له ځانه سره یې وړ. زما په اند چې هغه به همالته په خواږه خوب ویده شوی وي. ګیان هم د همت تایید وکړ او ویل ستا خبره صحیح ده. کله چې ما تا ته پالنګ راوړو نو هغه مې همالته کتلی و. ما غوښتل چې هغه ته د ډوډۍ بندوبست وکړم، خو هغه همالته دا سبیل تر څنګ کوټې کې په خواږه خوب ویده شوی و او قراره یې ختو. ما د خبر راویښول مناسب ونه ګڼل. فکر مې کوو چې ډېر ستومانه شوی به وي، خو ویرېږم چې هغه به وږی ویده شوی وي. زمونږ کسان ویلي و چې هغه ته یې د خوراک وړاندیز کړی و، خو هغه ورته ویلي و چې وږی نه دی او لاړ او په بستره کې پرېوت او ویده شو. بدري ته داسې احساسوله چې همت هم په ژور خوب کې ورننوتونکی دی. په دې خاطر راپورته شو، د هغه ځای ووت. همت په خپله بستره باندې پرېوت. لږه شېبه وروسته هغه هم په خواږه خوب باندې ویده شو. د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا به د نیشاپور شاهین داستان یا ناول لسمه برخه دا چې په راتلونکې برخه کې به بیا له کومو پیښو او کومو موضوعاتو سره مخ کیږو. دا به په راتلونکې 11مه برخه کې به ورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ هم در سره په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.